محمد علي را هراوسي زما جانان زما جانان زما جانان چې برسیره به مې جیب ودرو پکو واه ډیر ښه چې برسیره به مې جیب ودرو پکو لکه اسب جانان راغې پتره پکو واه ډیر ښه چې برسیره به مې جیب ودرو پکو لکه اسب جانان راغې پتره پکو او سل سوګند به یې وخوړه د ټسه او سل سوګند به یې وخوړل د ټسه ستا لیدو پسې مې سم پم لا کیسه سل سوګند به یې وخوړه د ټسه ستا لیدو پسې مې سم پم لا کیسه کو په خبرو کې به دومره خواږه راکړو په خبرو کې به دومره خواږه راکړو په خبرو کې به دومره خواږه راکړو تا به وی چې اصلي شهادو کو کاکو ډیر ښه هرو سه ډیر مده ایا ورځ سورې پسې راته وي یو ورځ پسې راته وي یو ورځ سورې پسې راته وي ویلې وګوره چې رانه مستا شاکو ویلې وګوره چې رانه مستا شاکو ډیر ښه او بیګا ټول شپه خوب نه راتلو د غمه بیګا ټول شپه خوب نه راته د غمه او بیګا ټول شپه خوب نه راته د غمه تا د غمه مې زړه سر تر پایه ډاکو تا د غمه مې زړه سر تر پایه ډاکو او سم به وجړل په چغو چغو ماته حضرت صاحب سم به وجړل په چغو چغو ماته چې بابا را لمه سر کړو په صفا کو سم به وجړل په چغو چغو ماته چې بابا را لمه سر کړو په صفا کو بینک بیلنس نه چې اخلاص په پکال کې بینک بیلنس نه چې اخلاص په پکال کې یا ترتیب بینک بیلنس نه چې اخلاص کوم پکال کې جانان سو په مثال لا اسمان پړاو جانان سو په مثال د اسمان پړاو ډیر خپل بینک بیلنس نه چې اخلاص کوم پکال کې جانان سو په مثال لا اسمان پړاو لکه اسب جانان راغې پترا پاک او په میلیونو وسلې دې نشي دوربین کې رنگین صاحب په میلیونو وسلې دې نشي دوربین کې تر هغې به شولې دې تر سوی درکو په میلیونو وسلې دې نشي دوربین کې تر هغې به شولې دې تر سوی درکو او وبخور چې د جیب کې دو ترکمې وبخور چې د جیب کې د ترکمې تر هغې لکه پښتون په واده کړه وبخور چې د جیب کې دو ترکمې وبخور چې د جیب کې دو ترکمې تر هغې لکه پښتون په واده کړه او چې په جیب مې د خزان بادونه رااله چې په جیب مې د خزان بادونه رااله تا به وی جوړې راغلې په تباکو چې په جیب مې د خزان بادونه رااله تا به وی جوړې راغلې په تباکو او اوس یې ګورم چم په چم کلی په کلی غمګین څه حضرت اوس یې ګورم چم په چم کلی په کلی خدای خبر دی چې انسان کا خاپې را ډیر زبردست اوس یې ګورم چم په چم کلی په کلی خدای خبر دی چې انسان کا خاپې را او که یو ځل الله راوسته په لاسو یا ترتیبو که یو ځل الله راوسته په لاسو مخکتنه به حکم په کوتا کو او په کوتا کو که یو ځل الله راوسته په لاسو مخکتنه به حکم په کوتا کو ما غوندې به تل په چغو سري ما غوندې به تل په چغو سري
چې د غوښتو دانې نولې په سر خپو بیا وایي ما غوندې به تل په چغو سرې چې د غوښتو دانې نولې په سر خپو او چې د ښکلو زارېدې رهره وه جاړه حضرت صاحب فاروق صاحب توجه پکار ده ډېر ښکلی چې د ښکلو زارېدې رهره وه جاړه اوس د زهرو تلي ووهه به پاکو ډېر ښکلی د زهرو تلي ووهه به پاکو ډېر دا ښکلی شعر ورته ووایه دا لاندې جي یو بیا وایي خیر مو بندوه یو